Bismillahirrahmanirrahim. How to make faster computer. څنګه کولای شو کمپیوټر تیز کو. دا یو ستونزه ده. ځینې خلک وایي ما کمپیوټر سلو دی. دا چې زیاتره کمپیوټرې دي هغه 1 GB 2 GB اما تر 4 GB پورې ریم لري. باید په دې کې 32 بایټ وینډو انسټال شي، نه دا 4 شپېته. کله 4 شپېته انسټال شي خامخا سلووالی. نو راځو د دې حل لپاره یو اسانه طریقه سټارټ مینو ته راځو، رائټ کلیک، کنټرول پینل ته راځو، وبخښئ سټارټ مینو ته راځو، رن ته راځو. په رن کې ورته موږ لیکو چې recent دا اوکې کوم. کله مو چې اوکې کړ دا موږ سره فایل راځي. دا چې دا ټول موږ سره هغه فایلونه دي چې کوم موږ استعمال کړي. نو په دې باندې به کنټرول A د کیبورډ نه آل سلیکټ وي او شفټ پلس ډیلیټ به د کیبورډ نه پریس کړي، دا به ختم شي. دا یو طریقه شو. بله طریقه دا راځو سټارټ مینو ته، رن ته راځو، دلته ورته لیکو چې temp لیکو. دا یو څو فایلونه دلته موږ سره دي. دا موږ کنټرول A په واسطه سلیکټ کوو او شفټ پلس ډیلیټ په واسطه ډیلیټ کوو. دا یو دوه دانې د خپل ځای نه ډیلیټ کېږي. دا یو دویمه طریقه شو. دریمه طریقه دا ده چې راځو سټارټ مینو ته، رائټ کلیک کوو، رن ته راځو. په رن کې ورته لیکو چې پری پیچ لیکو، بیک کنټینیوز کلیک کوو. دا موږ سره فایل نه دي، دا هم په کمپیوټر باندې لوډینګ راوړي. کنټرول A په واسطه سلیکټ کوو او شفټ پلس ډیلیټ په واسطه ډیلیټ کوو. دا انټر کوو. اسکیپ و یو فایل نیم دی کې هم پاتې کېږي. دا دریمه طریقه شو. څلورمه طریقه سټارټ مینو ته راځو، رن ته راځو، دلته ورته لیکو چې percent لیکو چې percent temp د percent لیکو. دا اوکې کوم. مخکې مې یوازې ټیمپ لیکلی، اوس ورسره 50% اضافه کوو. پرسنټ موږ څنګه راځو د کیبورډ څخه شفټ پلس 5 و پرسنټ به سره راخلي. دا هم کنټرول A په واسطه سلیکټ کوو او شفټ پلس ډیلیټ په واسطه ډیلیټ کوو. دا یو څو طریقې ماته یادې وي چې تاسو ته مې وښودې. د دې په واسطه ستاسو کمپیوټر تیزیږي. تر بلې موضوع په الله سپارم. والسلام.